مړه راپرېږدئ سړیه دا غوښې تاسو په موږ څخه کوئ راپرېږده خدای دې مړ وباسه ایله په ټیم دې بنده کړه که نه زه دې پې چپه کړی وم یاروره ستا زما سره څه دښمني وه چې په 1000 سپیډ کې دې زه داسې ووهلم زویه بجلي لاړه ته ورګ دې واټه والا ترین کوم چې دا ولې لاړه وخې فریجونو کې پرتې دي او بجلي لاړه هلو السلام علیکم جی ما وی زمونږ په دې علاقه کې دا بجلي ولې لاړه جی خوازه خیره کې شنګله کې کار کوي ښه ورانه شو دلته صحیح ده بس لږ زر راولېږئ او غوښې فریجونو کې بیا ورانه شو ده اوس لږ ساعت په راشي ښه راله بجلی راله زویه راله بجلی بابا بجلی بیا لاړه مخه به خرابه شي بیا لاړه بجلی ته ورګه بیا دې وابراوات کریم کوم الو جی بجلی بیا لاړه لږ ساعت نه راغلو بیا لاړه چې دا ولې باسخیله کې ورانه شو ده لږ ساعت کې به راشي صحیح شو جی زویه ورانه شو ده لږ ساعت کې به راشي یا لاړه ورګه لګرین کومه چې بیا ستندر پکې راته وکړو بجلی بیا لاړه چې ولې ها پیشاب یې خرابه شو ده صحیح ده جی صحیح ده جی لږ ساعت کې به راشي ها صحیح شو جی بابا بجلی لاړه یاره جی بیا لاړه جی سرې خوړلی دی او څه چل بیا ولې جی مسله ده پکې څه مسله ده جی د شین اسمان تندر پرې راتاو شو یاره جی هغه خو بېداول نه راتاو شو دی او ډوشتې نه جی او جی بس صحیح دی جی نو ستاسو حکومت دی جی نو موږ بس ناست یو جی او اوس یې مسخه شوې مړه جی هلاریږه جی او بس بابوزي به ځان ته ووو جي نو لاړه جي او بیا لاړه جي وختي نه نشته جي دا څه وی جي خربره بجلي ستنې ته ښه ده په ټرانسفارمر چاک ولګوه څه وي چې هسې په دې کې بجلي نشته خرابه یې کړه ګاړه پې ښتی دی ښه بم پکې وډزېدو پاپا بجلي بیا لاړه دا وګوره که اوهو بیا لاړه بجلي ځه تو په موږ باندې دا وخې که سسخا کوي فرګه بیا دې وابډه والترین کومه یاره جي دا بجلي بیا لاړه مړه راپرېږدئ سړیه دا غوښې تاسو په موږ سسخا کوئ راپرېږده خدای دې مړ وباسه ایله په ټیم دې بنده کړه که نه زه دې پې چپه کړی وم یاره جي زمونږ هم یوه مسله ده مسله دا ده که نه راشي دا تعارله معارله دا میټرې ویسې ساده د بلډ پریشر مریضانو کو مړه بجلي لاړه بجلي راله پوه شئ دا غوښې دې څښه چې کولر چې دا شیزونه میزونه ولرکوئ سړیا خدای مړ وباسه مریضانو کو لاړه وراله لاړه وراله ګړنګن ناغلی د خیر سره دا پوره میاشت ما تا ته انتظار وکړو بچیا تا خو زمونږ بیړي چپه کړه دومره بیلونه ته به مونږ پسې راولې خو نن به دې خوښ شم بچیا بچ کېږي به رانو یاروره ستا زما سره څه دښمني وه چې په 1000 سپیډ کې دې زه داسې ووهلم زه وایم چې د اسمان د سر نه د باندې راټوپ کړم او دا سر د له دوه ټوټې کړم ستا سره زما څه دښمني ده نو ستا زما سره څه دښمني وه چې به دې تېره شوه میاشت کې ما 100 یونټه خرڅ کړي او تا په ما پسې 1000 یونټه لیکلي دا ولې یو مسلمانه ده خدای خو یو صفر مې سیوا کړی دی که نو او د صفر خوړو سره قیمت نشته مسلمانه داسې په سپیډ کې دې ووالم ما کومه دنیا ورانه کړله مسلمانه ده خدای دا اوس وګوره دې ګړنګن ته دا پته هم نشته
چې د صفر کم ځای کې قیمت نه وي صفر چې کله شاته ولګي قیمت یې نه وي او چې مخکې ولګي نو بیا داسې شي لکه زموږ سره چې دې وکړه موږ دې پې نچه کړو او خپله غلطي هم نه مني وایې څه دنیا مې ورانه کړله یا الله شکر دی یا الله شکر دی سترګې مې سیده شوې هر څه مې په سیده ولیدل یا الله ستا لاک لاک شکر دی او ملګري مهرباني دا راته ووایه ستا څو روپۍ شوې چې روپۍ دې نه درکړمه کړنګن ته ګوره داسې خوشحاله شو چې سترګې مې سیده شوې ملګري تا په دې ګړنګنو سترګو کې دنیا ټوله ورانه کړله چې سترګې دې سیده شوې چې نور به لا کم کم ځای ته وورچې او زما قیمت میمت نشته بچه یو ګزار د له بل د الله د رضا دپاره در کومه څه پته لګي که واپس په زوړ حل شي یا نری تکبیر لکه ملګري دا دې راسره ډېر بد بیا وکړو ملګري واپس دې ګړنګن کړمه جی لږ اوبه وڅښه جي نه نه مړه اوبه چېرته څښمه مړه اوبه نه څښمه تاسو یې نه مسلمان د خدای کونډې مخامخ لګېدلي او تاسو بیا ماته اوبه وڅښئ مړه یاره جي خفه کېږم زه یم غریب دی او خیر جرمانه کوی یې مه که نه بدي غریب دی جي نه 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 ملګري تا د ښه پته چې قانوني جرم یې کړی دی او کونډې دا مخامخ پرتې دي او ته ماته اوبه وڅښه ته یې دغه وکړه مړه جي کونډې موږ نه دي لګولې جي ماشومان په کور کې وو او زه نه یم خبره وم یاره دا عاجز سړی دی په کونډو لګولو هم نه پوهې کېدی شي ماشومانونو لګولي غلطي دې شوې ده که نه په خدای ښه نو که موافق یې که نه جي موافقېده نشته ملګري پرچه دا لګیا یم ډکوم شناختي کارت رالاله کړه ملګري یاره لږ صبر وکړئ جي مه ډکوه یو منټ زه در سره یو سلام کوم جو شابه شابه ته راشه دا نه که ملګري دغه رالګه پولیس پسې نور رالېږمه ایوب وروره زه د میټر ریډر په پوره حساب کتاب باندې پوه شوم د ټول گیم چې کوم دی پیسو ته اړول دی او دو زه د پوندو نه پېژنم پوه شوې دو په 3-4 روپۍ باندې هر څه کوي ناجایز کار هم جایز کوي پوه شوې داسې چل به وکړو زه وایم 3-4 روپۍ به وله ورکړو او د دې غټ ګن نه به دې دمه کړمه زه خو ځان غریب یم ما څه 3 روپۍ څه کوي کور هم د کرایې دی څه وکړم یا د الله ولي چې 50 روپۍ جرمانې دي کې بیا به د کم ځای نه راولې او یا دې تاڼې ته بوځي جیل د باندې وخېږي بیا به څه کوې دا قانوني جرم دی خو داسې به وکړو زه د باندې خفه کېږم 3000 روپۍ به وله زه خپلې ورکړم پوه شوې او بیا چې ستا سره کله وشوې ماله به راکړې ورکړم وله بالکل صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح ده زه راځه زه په 3000 روپۍ زه راځه کوم الله دې خیر کړي نو بس هغه پیسې راوالم بس ډایرکټ جیب کې ورته ږدم صحیح ده راځه ملګري شناختي کارت رالی شابه شابه ناخته کېږي زه نور کارونه مې هم په سر دي یاره جي شناختي کارت نه یو ډېر اهم شیز مې درله واخېستو دا یو 3000 روپۍ دي په دې باندې چای مې وڅښئ او دا کیس ختم کړئ جي یاره مړ څه زورور یې نو زه به ولیکم چې دا د اوبو پیپ لګېدلی دی صحیح ده بس زه د اوبو پیپ ولیکه دغه تې ختم کړئ صحیح ده صحیح شو د اوبو پیپ تې ولیکو د اوبو پیپ مې ولیکو دا دی صحیح شوه لاړم چای وڅښئ که نه بس لاړم دنه صحیح جي لاړم ځئ صحیح شو زر راته کونډه ښایه چې لرې کړو داسې نه چې بل میټر ریډر راشي او بله پرچه جي دا دی دا بره دا لګېدل دا کونډه ده د الله ولي دا خو د اوبو پیپ دی دا تا ته چا وي چې دا کونډه ده دا هغه وي دا کونډه ده څه وي دا کونډه لګېدله میټر ریډر صاحب دا خو د اوبو پیپ دی کونډه منډه خو دی غریب نه دی لګولې نو ولې ما تا ته ونیو چې پیپ مې ولیکو او موږ خو بزرګان یو موږ چې څه ووایو هغه رښتیا کېږي و میټر ریډر صاحب ودرېږه لکه یوه دومره ته نه پېژنې چې کونډه او پیپ نه پېژنې ساده سړی وې پوه شوې او دوکه یې کړو په پاو کې والو په پاو کې نه پوره په 3000 کې والو رالاندې که السلام علیکم ملګرو نن د سره د غم یو خبر شریکومه دا زما مخامخ یو ډېر عجز کاکا ولاړ دی چې د وابډا والا د طرف نه د 2 میاشتو دته 1.5 لاک روپۍ بیل لاغلی خو حقیقت دا دی چې دې کاکا د اوسه پورې په کور کې میټر نه دی لګولی او د اوسه پورې په کور کې میټر اډو لیدلی هم نه دی خپل نه دی لیدلی او باري نور ټول لیدلي او بیا هم د 2 میاشتو بیل په ده پسې 1.5 لاک روپۍ راغلی دا د افسوس خبره ده او لږ ټیم مخکې ورته رینګ وشو د وابډا وال د طرف نه که دا بیل دې داخل نه کړو نو موږ به د نه میټر ویسو د دې کاکا خو میټر نشته خو د کاکا نه تپوس کوو چې دی ولې خفه دی کاکا ولې خفه ستا خبره صحیح ده چې میټر نشته صبر رانه ویلی شي خو خفه په دې یم چې داسې نه چې هغه شیشه او هغه بیټري رانه ویلی شي इसी तरह सबक आमूज वीडियोज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें शुक्रिया।